ماښام منځنه بعد د ماسخوتنه پورې نفلي منځونه کول دا د صحابه کرامو او سلف صالحین نه ثابت دي، بلکې یو حدیث کې دا هم راغلی دی چې کله یو سړی د ماښام منځو کې او بیا په جومات کې پاتې شي، هغه 2 رکعته وکړي کوم چې سنت دي د ماښام هغه، او بیا ځان له نفلي منځونه کوي، د ماسخوتن د منځه په انتظار ناسي، وي الله د دې سړي تذکره په اسمانونو کې د ملایکو په مخ کې کوي، وي وګورئ زما دې بنده ته ماسخوتن منځه ته په انتظار ناسي، څومره اوچت بنده دی زما. نو دا طریقه د صحابه کرامو د سلف صالحینو چې هغوی به د ماښام منځنه بعد نفلي منځونه ډېر کول، دا د هغوی عامه طریقه وه. لکه څنګه چې زموږ د ماښام منځنه بعد ډزه په ډوډۍ ورځي، نو دغه شان به هغوی اهتمام د ماښام منځنه بعد د نفلي منځونو کوو چې الله زموږ تذکره په اسمانونو کې وکړي. ها خو دومره ده چې هر هغه حدیث قانون یاد ساتي، هر هغه حدیث چې پای کې د ماښام د منځنه بعد د رکعتونو عدد راشي د 2 نه علاوه، نو دا به کمزوری. 2 رکعته خو واضح دي، دا به سنت دي. وګوس دې حدیث ته ګوره، دې نه بعد بل دی وعنها رضی الله عنها، نه وعن عائشة رضی الله عنها، دا د عائشه رضی الله عنها حدیث دی. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې من صلى بعد المغرب 20 رکعه، چا چې د ماښام د منځنه بعد 20 رکعته لمونځ وکړو، بنى الله له بيتا في الجنه، الله به له په جنت کې کور جوړوي. دا حدیث امام ترمذي راوړی دی او سندن دام کمزوری. نو په یو صحیح حدیث کې هم د ماښام د منځنه بعد او د سنتو نه بعد د نفلي منځ عدد نشته، خو چې څومره کې کوه څومره کې کوه، او چې څومره ډېر کې الله به اجر درکړي، خو محدودې به نه چې بهی د ماښام منځنه بعد 6 رکعته به کې، نه 20 رکعته به کې، او 10 به کې، او 13 به کې، محدودې به نه، ځکه چې محدودې به نه وي مسله راوباسي، او چې نه وي مسله راوباسي بیا به د موږ دلیل غواړو. خو که یو سړی ځان لګی کوي چې څومره کوي دی. وعنها رضی الله عنها، دم د عائشه رضی الله عنها حدیث دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په باره کې وی چې ما صلى رسول الله صلی الله علیه وسلم العشاء قط فدخل علی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کله په جومات کې د ماسخوتنې لمونځ وکړو او بیا به په ما پسې راغی کور ته، الا صلى 4 رکعات او 6 رکعات، نو په کور کې به یا 4 رکعته لمونځ کو او یا به 6 رکعته لمونځ کو. په کور کې به یا 4 رکعته لمونځ کو یا به 6 رکعته لمونځ کو. د حدیث امام ابو داود رحمه الله راوړی، صحیح حدیث دی. یو سړی وایي چې دا څنګه؟ جواب دا دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ماسخوتن لمونځ په جومات کې و، کور ته چې به راغی یا به 4 رکعته لمونځ کو، د عایشې په کور کې یا به 6 کو. دا څنګه 6 او 4؟ 2 به سنت وو کوم چې د ماسخوتن د منځه دي، او 2 به ورسره نفلي وکړو یا به ورسره 4 نفلي لمونځ وکړو. ورسېدې بګې هېڅ اشکال پکې نشته، مسله واضحه ده. د ماسخوتن د منځه نه به سنت څو دي؟ 2 دي، سنت مؤکده 2 دي. دا غیر زیاتی لمونځ به پیغمبر صلی الله علیه وسلم نفلي کو. ها د شپې لمونځ به جدا و، دا د شپې لمونځ نه دی چې قیام اللیل یا وتر، هغه جدا دي، هغې له به بیا راپاڅېدو. خو دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه وه چې کور ته به لاړ د ماسخوتن د منځه نه بعد، نو د دې سنتو سره به یا 2 رکعته لمونځ وکړو یا به ورسره 4 وکړو، نو ټول به یا 6 شو یا به 4 شو. وعن ابن عباس رضی الله عنهما، عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده، ادبار النجوم، ستوري چې کله ډوب شي الله وی دغه ټیم کې ذکر پکار دی. نو هغه څه دي؟ دغه ټیم کې به څه کې؟ الرکعتان قبل الفجر، هغه 2 رکعته دي د سهار د منځه نه مخکې. دغه ټیم کې ستوري پرېوځي پناه شي که نه. ها وادبار السجود، قرآن کې دا امر دی چې سجدو نه بعد د الله یادوئ، نو د سجدو نه بعد الله یادول دا دي الرکعتان بعد المغرب. ماښام منځه نه به څو رکعته کول؟ 2. دا سنت دی. دا حدیث امام ترمذي راوړی دی او مرفوعا دا حدیث کمزوری دی، اگر که معنی صحیح ده. 2 رکعته د سهار د منځه نه مخکې دا هم ثابت دي، 2 رکعته ماښام منځه نه بعد
دام ثابت. الفصل الثالث کې حدیث دی عن عمر رضی الله عنه، عمر بن خطاب رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده چې 4 قبل الظهر بعد الزوال. حلم دی که نه؟ 4 رکعاته د ماسپښین نه مخکې او د زوال نه وروسته، لږ ساعت مخکې ما تاسو تذکره وکړه. اجر ته وکړي. تحسب بمثلهن في صلاة السحر. دی د کم سړی چې د زوال نه بعد او د ماسپښین د منځه نه مخکې 4 رکعته سنت کوي، الله به له اجر د تهجد ورکوي. ولې ما تاسو ته وجه ذکر دغه ټیم کې د اسمان دروازې کولېږي او د شپې الله د دنیا اسمان ته راکوزي، نو ځکه هلته د تهجد فضیلت ډېر دی، دلته بیا د دې 4 رکعاتو لمونځ فضیلت بیا ډېر دی. وما من شيء إلا وهو يسبح الله تلك الساعة. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی او په دغه ټیم کې هر شی د الله پاکي بیانوي دغه د زوال نه بعد. او بیا د آیت وی يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. الله وی د هر شي سوری یا ښی طرف ته پریوزي یا ګس ته پریوزي، اصل کې دا الله ته دوی سجده کوي وهم داخرون او هغوی عاجزي کوونکي. رواه الترمذي، ده حديث امام الترمذي رحمه الله راوړی. وعن عائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها وی باقي څو حدیثونه دې باب کې پاتې دي، دا په تحدیث سره وایو ځکه چې واضح دي، مسلې مخکې تېرې شوې. عائشة رضي الله عنها وی ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي قط، متفق عليه. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مازدیګر د منځه نه بعد 2 رکعاته چېرته نه دي پرېښودي. دا مسله ما مخکې بند کړې وه چې کور ته راشي او نور څه نور نه وي ډوب شوی وي، نور چې نه وي ډوب شوی، نور چې ډوب شوی هغه وخته پورې لمونځ کوي چې نور تازه دا شرط دی. مازدیګر د منځه نه بعد واله د ماښامه پورې اذانه پورې نفلي لمونځ دی نه دی روا، دا په اوقات ممنوعه کې راځي الا دا 2 رکعاته. موږ په دلایل ذکر کړي، یو دلیل پې دا دی، دا په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث چې کله نور تازه او د وخت مطابق مازدیګر لمونځ وشي، لکه اوس دا سعودي عرب کې چې مازدیګر لمونځ کمټي دا خپل وخت دی، د دې اولنی وخت دی، په دې کې ته لمونځ وکړي واپس چې کور ته ځي نور هغه شان تر و تازه او بری، نو دې ټیم کې 2 رکعاته ته به کور کې کولی شي. او که نور تازه نه وي یا زیړ شوی کمزوری شوی نو بیا به د 2 رکعاته دا بیا نه کوي، ځکه چې حدیث کې راځي الا والشمس حیه، دا قید